د 42 کیلومتره سړک په جوړېدو سره غربي نورستان له مرکزي نورستان سره وصل شو. نورستان والي الحاج قاري زین العابدین عابد چې د یاد سړک د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی ویل دغه سړک د خوراک نړیوال سازمان ولسونو او خیریه بنسټونو په مالي لګښت د دې ولایت له کودر څخه د غربي نورستان تر نورګرام ولسوالۍ رغول شوی چې په جوړېدو سره غربي نورستان له مرکزي نورستان سره وصل شوی. نن خوشبختانه چې د غربي نورستان سړک مرکزي نورستان سره وصل شو چې 42 کیلومتره سړک ده او تقریبا د مؤسساتو او د قومونو په همکاري باندې دا جوړ شو او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. بل لور ته د غربي نورستان اوسیدونکو د نورستان والي څخه د مننې ترڅنګ خوښي وښوده چې مؤسسات او خیریه بنسټونه یې دې ته هڅولې چې دغه سړک ورغوي. موږ به پخوا ډېره په تکلیف کې وو. موږ به د لومړی به لغمان ته تلو، بیا به لغمان نه ننګرهار ته تلو، ننګرهار نه به کونړ ته تلو، بیا به خپل ولایت دغه مشکلاتونه چې عمل ته به حلول. اوس دغه فاصله را لنډه شو. د درې ولسوالۍ ولسونه د مرکزي پارون سره دغه سړک د وجې نه وصل شو. موږ والي صاحب نه، نور امنیتي ارګانونو نه او قومي شورا د تتین او د کوردار د قومي شورا نه موږ ډېره احسانمن یو او غواړو چې دا سړک سیلانیانو دپاره یو راحتي لاره شي. په ورته وخت کې د نورستان امنیه قومندان مفتي محمد یوسف جمالزی بیا ولسونو ته ډاډ ورکوي چې دوی کولی شي په ډاډه زړه په دغه لاره تګ راتګ وکړي. په مجموع کې په ټول نورستان کې امنیت د ډاډ وړ دی. تر اوسه پورې موږ هم امنیتي ستونزې نه لرو، خو البته انشاءالله موږ د دې لارې لپاره ځانګړي تصامیم نیولي دي. موږ به د دې لارې په اوږدو کې 2 امنیتي ټولۍ دا به انشاءالله ځای په ځای کوو. د هغې پرسونل به شپې ورځ هم د دغه لارې باندې د تګ راتګ کوونکو سیلانیان دي که عام زموږ د نورستان ولایت ولسونه دي دغو په خدمت کې به وي انشاءالله العزیز. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم د دې ولایت مرکز پارون اشټوي سیمه کې د ولسونو او ولایتي ادارې لخوا د 6 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې پیل شوې.